أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سورہ انفال آیت نمبر 25 دے آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة او یری گئی دا آغا فتنینا لا تصيبن الذين ظلموا منكم چھ آغا فتنہ بنرسی صرف آغا خلقو تا چھ ظالمان دی پتا سکے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور بدی باندې ځان پوه گئی چې الله پاک سخت عذاب ورکون کے دے دی آیت کریمہ کے چکم مین پوائنٹ ہے او اہم خبر من کول غواړو هغه دا ده چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې د هغه فتنې نه ځان اوساتئ چې د هغه فتنې په ضد کې با صرف ظالمان نه راځي بلکہ دا آغا فتنے پا زد کی با ظالمان دا ظالمانو سره چکم صحیح خلق تے نیک خلق تے اغوبم دا آغا فتنے شکارش قرآن کریم کے دا لفظ دا فتنے پا مختلف زینوں کی پا مختلف معانیوں سره استعمال شوے دے یعنی مختلف مقاماتو کی د سیاق او د سباق په لحاظ سره د لفظ فتنه مختلف معانی دي یو معنی د فتنه چې دا هغه ازمایش دی امتحان او بل معنی د فتنه چې کومه ده هغه فساد دی دریم نمبر کی د فتنه معنی راضی هغه حالات چې په کوم حالاتو کې خلق د صحیح او د غلط د رښتیا او د دروغو فرق نشي کولای نو دې ته ویل کېږي د فتنه زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ستکون فتن ان قریب بیو زمانہ دا سراشی کہ پا آغا زمانہ کی با فتنی بھی یو فتنہ بنی فتن دیر زیادہ فتنی بوی مصیبتو نبوی تکلیفو نبوی ازمائشو نبوی امتحانو نبوی د صحیح او د غلط فرق او امتیاز به ختم شي لکه زمونږ نن سبا دی دور کې چې کومې فتنې دي مثال په طور سره موبایل یو فتنه ده د دې غلط استعمال ځان له یو فتنه ده میډیا یو فتنه ده د هغې صحیح او غلط استعمال بیا په هغې کې فرق نه کول دا یو فتنه ده اور بیا د دې میډیا په ذریعے سره خلق د خپلو خیالاتو اظهار کوي غلط معلومات په کروڑو خلکو ته په منټونو کې رسي او د هغه غلطو خیالاتو نه خلق متاثر کوي دم یو فتنه ده اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتنو نه پناه غوښتل د دین فتنی دی چې د صحیح سړی په روپ کې با یو سړی داسې راشي چې هغه به غلط لیکن داغه حلیه او داغه حالات داغه صورت هغه به موږ ته دا وایي چې دا خو یو ډېر د الله ولی دی یو بزرگ دی لکه کله چې مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې
د قادیانیت ترد دپاره ولاړو او د قادیانیانو د طرف نه چې کوم د هغو نماینده و هغه چې کوم په کومه حلیه کې په کومه طریقه باندې په اسامبلۍ کې داخل شو خلکو کوي د نه خو بل غټ مسلمان نشته د دې پټکی ته وګورئ او د دې کونټۍ ته وګورئ د دې جبې ته وګورئ د دې دستار ته وګورئ دا هم کافر کېدی شي دې ته مفتی محمود او دې ته مسلمانان کافر وي نو دا یو غټه فتنه ده د دې زمانه چې د صحیح او د غلط تمیز او فرق نه کول او حضور صلی الله علیه وسلم د دې لپاره د یو دعا تلقین کړل او دعا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه د دې دعا د تلقین او د دې دعا د تعلیم نه دا معلومه شوه چې حق کله د حق په شکل کې نه راځي حق به کله تا ته باطل په شکل کې راځي خو ته به فرق نشي کولی او دغه شانتې باطل چې کوم موږ ته کله ښکاري یو شی دا ضروري نه ده چې هغه باطل دی کله کله یو شی ښکارېږي دا چې دا باطل دی لیکن هغه حق وي هغه صحیح وي او ښکاري موږ ته غلط نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا یو غټ ازمایش دی چې یو شی حق دی یو خبره رښتیا ده لیکن هغه موږ ته دروغ ښکاري یو شی حق دی لیکن موږ ته باطل ښکارېږي یو شی باطل نه دی حق نه دی باطل دی لیکن هغه موږ ته حق ښکاري یعنی باطل هم د حق په شکل کې راته شي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دعا کوي چې یا الله حق موږ ته د حق په شکل کې ښکارا کړي چې موږ اتباع او پیروي وکړو یا الله حق موږ ته د باطل په شکل کې نه ښکارا کړي چې یہ حق او موږ په هغه باندې عمل وکړو وارنا الباطل باطلا او باطل موږ ته د باطل په شکل کې ښکارا کړي په باطل باندې خدای پاک موږ نه دوکا کوي باطل که موږ ته د حق په جامه کې ښکاري یا الله موږ ته هغه باطل ښکارا کړي اگر چې هغه د حق په شکل او صورت کې وي چې موږ د هغې نه بچ کو ځان لیکن دې آیت کریمه کې نو کله چې داسې د فتنو زمانه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې فتنې به وي کقطاع اللیل المظلم د شپې د تیارو په شانتې فتنې به وي د هرې راتلونکې ورځې او د وروستو ورځې فتنه هغه به د لومبنۍ ورځې د فتنې نه زیاته فتنه یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا سار به سړی مسلماني ماښام به کافري او ماښام به سړی مسلماني سار به کافري یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې مل مخرج یا رسول الله اے د الله رسوله د دې فتنو نه د بچ کېدو لار څه ده د دې فتنو نه د بچ کېدو لار څه ده چې د کومو فتنو نه بچ کېدل انتهایی زیات مشکل دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کتاب الله د الله پاک کتاب نو د فتنو نه د بچ کېدو واحد ذریعہ په هر دور کې په هر زمانہ کې خصوصا په دې دور کې دا د الله پاک کتاب او دا قرآن دی راځي چې موږ ټول خپل ځان د قرآن کریم طرف ته متوجه کو د الله په دې کلام باندې ځان پوه کو خپل بچو ته د دې تعلیم ورکو او د دې په حقایق باندې ځان باخبر کو د دې انوارات او ځان منور کو خپل سینې په رڼا کو او د دې زمانه د فتنو نه ځان بچ کو او دې آیت کې چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو د هغه فتنې نه یریږئ د دې دلته کې فتنه په معنا د عذاب سره ده نو معنا دا ده چې د هغه عذاب نه ویریږئ چې هغه عذاب به صرف هغه خلقو ته هغه سزا به صرف هغه خلقو ته نه ملاويږي چې کوم مجرمان دي ګناهګاران دي بلکې د هغه عذاب او د هغه سزا په لار کې به هغه خلک هم راځي چې هغه نیک دي او په قلار ناستي دا هغه جرم د هغه ګناه ارتکاب نه کړي او ځکه به د هغه سزا مستحق او حقدار جوړيږي چې دوه نور خلکو ته نه وي چې تاسو دا کار مکوئ
لکه پښتو کې وایي چې د وچو د کبله لامده سوځي د وچو د کمبله لامده سوځي. نو موږ له پکار ده چې زمونږ په معاشره کې زمونږ په ماحول کې چې کومې برایانې کېږي صرف دانه چې موږ هغه برایانې کوو نه د هغه برایانو د ختمولو دپاره موږ اقدامات وکړو او قدم اوچت کړو او معاشره د دې غلطو کارونو نه هغه بالکل صفا کړو. الله پاک ته موږ له د قرآن په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.